السلام علیکم. زه فیض الامین ستاسو په خدمت کې حاضر د متحده عرب اماراتو او خواوشا علاقو نه د مهمو تازه خبرونو سره. د متحده عرب اماراتو قانون ساز مجلس FNC دلته میشتو ځایګی عربیانو او خارجو کارکونکو د کار وختونو په باره کې قانون کې بدلون راوستی دی. دا قانون چې ښایي د دې ځای مصرفي بانکي او پانګونې ادارې له بهر دنیا او مغربي ادارو سره مربوطې کړي. د جمعې ورځ د چوټۍ پر ورځ د نیمه ورځ په کار ګرځولې ده او په بدل کې خالی اتوار د چوټۍ ورځ ګرځولې ده. دا قانون به د نوي کال لومړنۍ میاشت سره پیلیږي چې د تیر وخت په پرتله په هفته کې کارکونکو ته د 5 ورځو په ځای د 4 نیمو ورځو د کار وخت او 2 نیمې ورځې چوټي ورکوي. بل قانون هم دغه مجلس ساز کړی دی چې هم د کارکونکو متعلق دی. دلته پرتو کمپنو سرکاري او غیر سرکاري ادارې په دې قانون پابندوي چې خپلو کارکونکو ته سالانه چوټیانو کې د 2 ورځو اضافه ورکړي. سالانه چوټیانې چې عموماً سره د معاشه کال یا په 2 کاله پس ملاویږي. مخکې په کال کې 28 او اوس په 13 ورځو بدلې شوي دي. دا قانون به د روان کال د 2مې میاشتې نه پیلیږي. بل خبر د پاکستان د سیالکوټ د ښاره دی. د پاکستان په سیالکوټ ښار کې یو سریلانکن چې په یو کمپنۍ کې د منیجرۍ په دنده بوختو هغه وخت د خپلو همکارانو او د کمپنۍ د مزدورانو د لاسه په تشدد او اور لګیدنه ووژل شو چې د رستو رپورټونو مطابق کمپنۍ کې د صفایي مهم چالو چې کمپنۍ ته د بهره ملکه د راتلونکو ملمنو په خیرالي او خوشحالۍ کې شروع. سریلانکن چې د عربی او اردو ژبو لوستو نه قاصر و په د صفایي دوران کې د دیوالونو نه پوسټرې راکوزي کړي چې د کارکونکو په نظر کې ګستاخ او د پیغمبر ګستاخ وتورل شو. او اول کمپنۍ کې په مجموعي طور په تشدد او بیا د کمپنۍ نه بهر د ښار په روډونو په اور لګیدنې وژل شوی دی. د پاکستان سیاسي مذهبي او عام پوهه خلکو د دغه پیښې غندنه کړې ده. پاکستان کې دا پیښې وار په وار مخکې هم را پیښې شوي دي چې پکې دغلته میشت مسیحایي او حتی اسلامي وګړي هم پکې راغلي دي. د کرونا وایرس یو نوی شکل چې اومنیکون په نوم راګډ شوی دی ښایي چې په تیزۍ سره په بعضې ملکونو کې خورېږي. د برطانیې مشرتابه ډیوډ کیمرون ویلي دي چې د دوی په ملک کې په 13 ورځ 80,000 نه زیات خلک په دغه بشپړه بیماری اوښتي دي. د دا مجمنه کړې ده چې د برطانیې خلکو ته به د دې کال تر اخره پورې دریم ویکسین ورکړی کیږي چې ښایي د بیماری خلاف
دفاع کې ډېر پکار راځي. دا تر اوسه مهم خبرونه